پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم. سلامونه، نیکې هیلې، پیرزوینې او مینه مې ومنئ. عبدالله تکل یم له یوې نوې موضوع ذهن څه دی. دوستانو، په تیره موضوع په NLP کې مونږ د ذهن هغه داخلي اجزاوې مونږ بیان کړې. په دې موضوع کې مونږ په دې خبرې کوو چې ذهن کې فکر څنګه تولیدېږي، هغه کوم پړاوونه دي چې ووهل شي وروسته له هغه یو فکر راټوکېږي چې هغه موږ ته انګېزه راکوي. دوستانو، په عموم ډول ذهني سوژې په درې ډوله باندې دي چې همدا درې ډوله سره یو ځای کېږي او یو فکر تولیدوي. لومړی زموږ حسي سوژې دي. حسي سوژې موږ له پنځه ګونو حواسو په مرسته باندې په ذهن کې فکر را تولیدوي. موږ څه وینو، څه واورو، یا هم څه لمس کړو، وروسته له هغه د هر څه لیدلو اورېدلو او یا هم له لمسولو وروسته زموږ په ذهن کې د یو څه شي معلومات یا یو فکر راټوکېږي. دویم ډول فکر، هغه له فکر څخه فکر راټوکېږي په ذهن کې. هغه داسې چې عمومي د قاعدې په شکل یو فکر وي، همغه فکر باندې چې موږ فکر وکوو نو هلته یو بل فکر راټوکېږي. په NLP کې دې ته میټا تھینکینګ وایي. کانت بیا دې اړخ ته وایي چې دغه فکر داسې پړاو ده چې په دې پړاو کې له مخکې له تجربې څخه فکر راټوکېږي. دریم اړخ یې یا دریم عامل یا دریمه سوژه چې فکر تولیدوي هغه دیني سوژه ده. هم دین محوره یا هم ایمان محوره سوژې دي. همدغه سوژې خوا په خوا سره ایښودل کېږي، وروسته له هغه یو فکر تولیدوي. کله چې فکر تولید شه، دلته بیا زموږ ذهن دغه تولید شوي افکار طبقه بندي کوي. هغه افکار چې تمه او توقع ترې کېدای شي هغه په لومړي سر کې قرار لري، وروسته له هغه د ضرورت په اندازه باندې هغه پاتې افکار هغه زموږ دایمي حافظې ته ځي. د ضرورت په وخت کې له هغو څخه موږ استفاده کوو. همدغه ذخیره شوي افکار او هغه پورتني چې تمه او توقع ترې ډیره او د وخت سره مناسب کېږي، هغه افکار انګیزه تولیدوي. انګیزه یو ژوندی جسم یا انسان یا حیوان هغه یو عمل ته مجبوره کوي. دا چې دوستانو، دا چې موږ وایو چې افکار انګیزه تولیدوي او انګیزه انسان عمل ته اړ باسي، دا د نننۍ خبره نه ده. له کلونو، له زرګونو کلونو څخه را دېخوا له سقراط نه نیولې تر دې دمه پورې په فلسفه کې ټول عالمان په دې باندې نظر ورکړی ده، په دې تیوري باندې. په عمومي ډول دغه تیوري د ذهن تیوري د دریو فلسفي مکتبونو یا د فلسفي ښوونځیو تر بحث لاندې، هر یو په ځانګړي ډول تر بحث لاندې نیولې ده. لومړی یې مټریالیزم راخلو. په مټریالیزم کې وایي چې اصلا ذهني نړۍ وجود نه لري. مټریالیستان په دې اند باندې دي چې بهرنۍ نړۍ همدا یا بهرني واقعیتونه همدا اصلي نړۍ ده. دوی اصلا ذهني تصویرونه نشت بولي، یا هغوی دوی په دې اند باندې چې ذهن کې هیڅ هم نشته. د دې په مقابل کې بیا ایډیالستان دي. هغوی بیا وایي چې بهرنۍ نړۍ پرته له ذهني نړۍ څخه هیڅ شتون نه لري. ایډیالستان په دې اند باندې دي چې په ذهن کې پراته تصویرونه، په بهر کې شته واقعیتونه د ذهن د پرتو تصویرونو ترسیمونه دي. یا دوی په دې اند باندې دي که چېرته ذهني نړۍ نه وي یا که چېرته ذهني نړۍ شتون ونه لري نو بهرنۍ نړۍ هیڅ هم نشته. دریمه ډله یې سټرکچرستان یا هم جوړښت پالان دي. جوړښت پالان به د دوی دواړو ترمنځ هغه منځوی
اند لري یا منځوی نظریه لري. جوړښتپالان په دې اند باندې دي چې د ذهني نړۍ او بهرني واقعیت ترمنځ یو بل جوړښت موجود لري چې دغه جوړښت په دغه جوړښت کې ذهني نړۍ بهرنی واقعیت جوړوي او بهرنی واقعیت ذهني نړۍ تشکیلوي. د یادونې وړ ده چې NLP دغه دریم سټرکچریست یا جوړښتپالې نظریې ته ډېر نږدې علم دی. د NLP په تعریف کې موږ وویلې چې د ژبې په واسطه باندې د ذهن کنټرول څخه بحث کوي. نو دلته موږ کله چې موږ د ژبې په واسطه کنټرول، نو دلته یو سوال را پیدا کېږي چې له څه شي نه کنټرول چې موږ کله په کنټرول باندې بحث کوو، دلته حتما یو څه خطر شته. هغه خطر یا ویروسي خطر دی او یا هم د ذهن د کمزورۍ د مخنیوي خطر چې باید د همدې ژبې په واسطه باندې د خطرونو مخنیوی وکړو او ذهن ته ډیر قوت ورکړو. دومره قوت ورکړو لکه څنګه چې الله جل جلاله انسان ته په اشرف المخلوقات باندې یو ستر مقام او یو لوړ مقام ټاکلی دی. کله چې موږ له قوت څخه غږیږو، موږ له کوم قوت څخه غږیږو؟ موږ له هغه قوت څخه غږیږو چې الله جل جلاله موږ ته په قرآن کریم کې د جاسیه سورت په 14 نمبر آیات کې فرمایلی دي: بسم الله الرحمن الرحیم وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. الله جل جلاله وایي موږ تاسو ته هغه څه چې په اسمانونو او هغه څه چې په ځمکه کې دي، موږ تاسو ته د هغو د تسخیر قوت درکړی دی. یعنې موږ په تاسو کې داسې یو قوت ایښی دی چې تاسو کولی شئ چې هغه څه چې په اسمانونو او ځمکو کې دي هغه تاسو په خپل فکر او پوهه باندې هغه تسخیر کړی شئ. دا چې موږ ته الله جل جلاله په شیانو په ټولو شیانو باندې د تسخیر قوت راکړی دی، کله مو دا پوښتنه کړې ده چې ولې موږ ته دومره قوت راکړی؟ زموږ ځانګړتیا له نورو ژوندیو موجوداتو، نباتاتو او حیواناتو سره څه ده؟ څه توپیر موږ لرو چې موږ ته دومره ستر مقام موږ ته راکړی دی؟ واضح او ښکاره خبره ده چې موږ فکر لرو او ذهن لرو. موږ لکه په لومړي سر کې چې موږ ویلې چې NLP د ژبې په واسطه د ذهن کنټرول دی. ذهن موږ هغه وخت کنټرولولی شو کله چې موږ په ذهن باندې وپوهیږو. NLP یو له هغو علومو څخه ده چې د انسان ځانپېژندنه او یا هم د ځانپوهنې څخه بحث کوي. دلته لکه مخکې چې آیت شریف کې چې موږ اوس وویلې چې خدای جل جلاله موږ ته دومره ستر قوت راکړی چې موږ په ټولو شیانو باندې د تسخیر واک او قوت لرو، نو دلته خامخا په موږ کې ځینې کپاسیټي یا ظرفیت شته. هغه ظرفیت زموږ ذهني ظرفیت دی. الله جل جلاله موږ ته د ذهن په نامه باندې داسې یو نادره او ستره تحفه راکړې ده چې د هغه په واسطه باندې په نړۍ کې ټول شته شیان موږ پېژندلی شو. د NLP علم هغه اساسي مطالعې نقطه هم دغه ده چې NLP علم ځانپوهنه یا ځانپېژندنه ده. لکه څنګه چې یو عربي مقوله ده چې وایي من عرف نفسه فقد عرف ربه. یعنی یا دا چې ځانپېژندنه خدای پېژندنه ده. همداسې که چېرته موږ ځان وپېژنو، موږ خپل افکار وپېژنو، موږ خپل ذهن وپېژنو، نو موږ شیبه په شیبه، لحظه په لحظه او قدم په قدم باندې موږ خپل افکار په خپل کنټرول کې نیولی شو. موږ دې ته بل څوک یا بل شی یا نور مغرض خلک دې ته نه پرېږدو چې زموږ له افکارو سره لوبې وکوي او زموږ ذهن په خپله ګټه باندې وکاروي. موږ ذهن داسې عیاره کړو چې په نړۍ کې له شته ټولو شیانو سره یو سالم برخورد وکوو، له هغو څخه ګټه واخلو او هغو ته زیان ونه رسوو. دا و زموږ د نننۍ ورځې موضوع د ذهن په اړه باندې.
خدای دې وکړي چې د خوښې او پام وړ مو ګرځولي. په وروستي کې یوه پوښتنه کوم درنه چې هغه دا چې آیا کله مو فکر کړی دی چې فکر څنګه کیږي؟ په فکر جوړښت کې کوم شیان دي چې فکر جوړوي؟ ښایي که چېرته مو فکر نه وي کړی پې وروسته له دې پرې فکر وکوئ، ځکه چې همدا فکر دی چې زموږ ژوند کنټرول لاندې راولي. دوستانو تر بلې ویډیو او نوې موضوع پورې مې په لوی بخښونکي او مهربان خدای سپارم. ښه وختونه او ګلالی ژوند ولرئ د یو موټي سوکاله او پرمختللي افغانستان په هیله. پر مخه مو ګلونه. ګوت ګوت غږېږم